فرحان یوسفزی د افغانستان کرکټ بورډ مشر شو. د افغانستان د ولسمشر ماڼۍ په یوه لنډه اعلامیه کې ویلي چې فرحان یوسفزی د دې هېواد د کرکټ بورډ عمومي رئیس په توګه ګمارلی دی. نوموړی د عزیز الله پر ځای ګمارل شوی دی. د ارګ پر ټویټر او فیسبوک پاڼه خپره شوې حکم کې راغلي د جمهوریت ریاست د عالی مقام د حکم پر بنسټ ښاغلی فرحان یوسفزی د افغانستان کرکټ بورډ د غړي او عمومي رئیس په توګه وګمارل شو. عزیز الله فضلي تیر کال د کرکټ بورډ مشر وټاکل شو، خو د 2019 کال نړیوال جام وروسته پر ښاغلي فضلي او د افغانستان کرکټ پر ملي لوبډلې نیوکې زیاتې شوې. افغانستان په نړیوال جام کې 9 لوبې وکړې، خو یوه یې هم ونه ګټله. په ځینو لوبو کې افغان لوبډله ښه ونه ځلېده او د یو شمېر خلکو نیوکې یې وپارولې. له همدې امله ځینو خلکو د کرکټ بورډ د مشر ګوښه کېدو وغوښتل. خو د افغانستان د کرکټ د لوبې له میدان ورهاخوا په نورو برخو کې هم له ستونزو سره مخ دی. د کرکټ نړیوالې شورا په دې اداره کې د فساد په اړه څېړنې پیل کړي دي. په اداري برخه کې هم یو شمېر کسان په دې وروستیو کې له خپلو دندو ګوښه شوي دي. په خپله ملي لوبډله کې هم د لوبغاړو ترمنځ ناندرۍ وضعیت لا پسې خراب کړی دی. فرحان یوسفزی په 1962 لمریز کال کې نړۍ ته سترګې غړولې دي. نوموړی د امریکا د هیلټ بوسټن پوهنتون کې د سوداګرۍ او رهبرۍ برخه کې تر ماسټرۍ پورې زده کړې کړي. فرحان یوسفزی په تیرو 3 کلونو کې د کرکټ بورډ د عمومي رئیس په توګه څلورم نسیم الله دانش، عاطف مشال، عزیز الله فضلي او فرحان یوسفزی هغه څوک دي چې ټاکل شوي دي. د نړۍ د هیڅ هیواد په کرکټ بورډ کې دومره ادلون بدلون نشته او نه به یې ووینئ. په دې هیله چې فرحان یوسفزی خپل ټاکلي 3 کاله پوره کړي. خو ارګ او د مشر بدلولو ملاتړي باید څېړنه وکړي چې د کرکټ مشکل په څه کې دی. که په مشر کې وي بیا خو هغه کسان ناکامه دي چې ارګ ته دا کسان ورپېژني او همدوی باید بدل شي. که کوم بل ځای غیب وي باید پر داسې چا یې پلټنه وکړي چې له لوبغاړو او نورو د خیلو لوبغاړو سره اړیکه نه لري. تر هغو چې یو شخص خپله ټاکلې موده په دنده پاتې نشي، دا اداره ناممکنه ده چې جوړه شي او په ICC کې به د افغانستان کرکټ د خندا وي. د لوبډلې د ځواب پړه باید د بورډ پر مشر وانچول شي او اوس د فرحان یوسفزی خپلې 3 کلنې مودې ته پرېښودل شي. که ارګ پرې نه پوهېږي نو مینوال دې پوه شي آیا د زیمبابوې حالت غواړئ؟